زما عزتمندو اورونو لږ ودرېږئ، لږ غونډې ځان ته غوږ ونیسئ. که نن شپه دا ستا وروستی شپه وي، که نن دا وروستی ساه وي، نو ووایه ته مرګ دپاره تیار یې یا زه د مرګ دپاره تیار یم. ملګرو دا ویډیو د الله د رضا دپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. مونږ هره ورځ خلک خښو، ماشومانان، ځوانان، مشران، خو کله مو سوچ کړی دی چې یو ورځ به دا خلک ما به هم خښ کړي، ما به هم جنازې ته چې دی وړي. نو نن مونږ ویډیو ګورو، خندا کوو، پلانونه جوړو، خو مرګ پلان نه لري. مرګ ناڅاپه راځي، بې اجازته راځي. ورونو کله چې ساه ودرېږي، سترګې به بندې شي او دا ژبه به نور هیڅ هم نشي ویلی. نه به مونږ ووایو چې یا الله لږ وخت راکړه، نه به ووایو سبا به توبه وباسم. هغه وخت به سبا نه وي، مونږ به یوازې یو، ډېر به یوازې یو. نه به مور را سره وي، نه پلار، نه رور، نه دوست، یوازې امن به را سره وي. ورونو د قبر لومبی شپه هغه شپه ده، که مونځ نه وي، که مونږ مونځ نه یې کړی، نو یره ده. که توبه مو نه وباسلې، جړا ده، جاړو به په قبر کې. خو که د خلکو حق خوړل شوي وي، که مونږ د چا حق خوړلی وي، حساب دی. او که مور او پلار مو خفه کړي وي، نو عذاب دی. زما ګران ورونو الله ظالم نه دی، الله ډېر مهربان ذات دی. که نن مونږه اوښکې توی کړو، که نن ووایو یا الله زه بدلېږم، یا الله زما توبه ده، الله دومره کریم ذات دی چې ټول ګناهونه به زموږ او ستاسو معاف کړي، که هغه د غرونو برابر هم وي. زما عزتمندو ورونو راځئ چې نن توبه وباسو الله جل شانو ته. نن به زه 5 وخته مونځ کوم، واده وکړئ الله جل شانو سره، او نن به توبه وباسم. نن چې دی توبه وباسئ، او نن به د مور او پلار لاس ښکلوم، او د نن نه به د چا حق نه خورم، او نن نه به زه حق حلال حق چې دی غوره کوم، او چې دی حلال رزق به ګټم او خورم به. ځکه ورونو مرګ دلیل نه غواړي، مرګ نیټه نه ښیي، مرګ یوازې عمل غواړي. زما عزتمندو ورونو مونږ ډېرې جنازې وینو، خو دا مه هېروئ، کیدای شي چې راتلونکې جنازه زما وي یا ستا وي. نو راځئ چې د نن نه د مرګ دپاره تیاری وکړو. د مرګ چې دی هیڅ پته نه لګي. په نبي علیه الصلاة والسلام باندې چې څومره زیات درود شریف ویلی شئ، په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر ډېر درود شریف وایئ. دا لنډ درود شریف وایئ: صلی الله علیه و آله وسلم.